افغان مارکیټ د افغانستان ملکیت ده د پاکستان د وجود نه مخکې د افغانستان ملکیت و مونږ هیله دا ده چې یو څو مافیایي کړۍ د دې لامل نشي چې د دوه ملکونو ترمنځ روابط خراب د پاکستان محاکمو ته مونږ پوره احترام لرو او د دوی استقلالیت ته احترام لرو مګر دا د یو شهروند ملکیت نه ده د یو ملک مجاهدات نو موږ د محاکمو په فیصله باندې خپل تحفظات لرو موږ هیله دا ده چې دا پروسه له سره شروع او ټول د دوه ملکونو ترمنځ چې څنګه په مسایلو باندې بحث کیږي په ډول دا مسله ډیل شي په دې مورد باندې موږ پاکستانی مقامات مرکز اسلام آباد او د ایالتي مسؤلین په کې پی کې خبر کړي دي دا چې تیر شپه ناوخته ډیر شمیر پولیس دلته راغلي لکه چیرې چې تروریستانو باندې چاپه اچول کېږي دا موږ ته د منلو عمل نه ده دا د دوه ملکونو د رابطو د ټینګېدو کار نه ده موږ دا جدا د دې په دې باندې خپل خفګان څرګندو کچېرې هم څه خبره وي اصولا پاکستانی طرف باید افغان مسؤلینو ته دلته سفارتکارانو ته دا خبره شریکه کړې وه خو د شپې په مارکیټ باندې چاپه اچول او افغان بیرغ چې دلته لګېدلی و د دې کته کېدل دا جدي موږ ته تشویش خبره ده موږ باید د یو بل بیرغو احترام د بیرغ ټیټول همیش د بل بیرغ د ټیټېدو سبب هم ګرځېدلی شي نو موږ هیله ده نن د ما د راتګ دلیل دا و چې موږ اول خپل احتجاج وکړو د پاکستان حکومت ته او ورنه وغواړو چې هغه پولیس اهلکار چې افغان بیرغ یې کته کړی ځکه دلته دا د افغان مارکیټ ده د افغان جایداد لکه څنګه چې قونسلګري د موږ جایداد ده سفارت مو جایداد ده همداسې پاکستان حکومت په افغانستان کې خپل جایدادونه لري او موږ احترام لرو دا شی باید د موږ د جایدادو احترام وشي یو طرفه عمل او د مافیا نه چې پیسې ورکول کېږي د پیسو په زور د شپې چاپې اچول کېږي دا د دوه ملکونو د رابطو د ټینګېدو ښه لاره نه ده دا خرابترینه لاره ده نو موږ هیله لرو چې په آینده کې دا ډول کړنې تکرار نه شي او په دې هیله چې بیرغ ته احترام وشي په دې موږ جدي خفه کېږو بیا دا وایم چې په دې موږ جدي خفه کېږو نن چې زه خپله راغلی یم بیرغ مې بېرته درولی دا په دې معنا چې دا موږ ته ډېره حیثیتي او